کوم سلام څنګه جوړې چیرته یې خندا وکړه دا ته نور زوی ماما زوی څه وکړو چې سلام وکړه خیر جوړې په خیر چیرته یې په خیر وبخه ما سره مسله کابل کې د څال د وروره دنیا نو ولا دې مونږه اطراف ډېر بسو خیر خطوب نسته څال دا خیر دا څرنګه خارجانو ته کوي که داخل کې ده څه رقم خدمت یې کوي نه خدمت خو یوه لار لري چې دغسې کوو هغسې کوو یوه لاره جوړوو دغسې خو به زه وایم چې وروره جانه یوه کیسه کوو نو خیر وشي ښه خبره کوي مهربانه ښه خبره کوي خدای دې دغه ملایان دي دغه پورته لوګر دي لږ کونیګیري کوي دا ملایان دي ډز ډوز خلک مړه کوي دا ولس هم لږ مردار ده وروره له دغه سره هم جګرخونه او وسله هم نږدي او که داسې وکړو چې مونږ او تاسې وشکو رایه خبر په دې کې نشته چې مونږ د بمبارۍ رایه هم ده او د خالص الله رایه هم ده او نور د ټولنې او دا مردګایوان دا حسابونه نه کولی شو د هندوستان هم ښځه هغوی له پارلمان سره له وضعیته سره د ده ښځه لوڅ کونه په تلویزیون کې اوړي راوړي ښځه یې 15,000 علم سره مرداره دی ماته پارلمانونه قانونونه جوړوي څه رقم پارلمان دی دا چی وایي پارلمان یې چی دا هم له لارې باسي دلته د عسکر غیزو خدای مې درته سمي یو عسکر بل غیز خو خدای لیدلي ویډیو په زور یې م راایسار کړي په زور توپک هم ورکوي بیا د شپې په زور پسې غي د د مور په وکیل کې غي ووایم له بله سره دوی خور مور له عسکرو زه د خور مور له کمیټو یې سره غي دي او ښځې هم خرابه دي ورسره دوی په ښځه کې غي ووایم له دې ونه لاس واخلئ دا کیسې پرېږدئ داسې لاره ده چې پیسې ځان ته جوړوه ازادې پیسې دي دا خلک په پیسو غږېږي دا پارلمان دی دا که پاچا دی دا پیسې ازادې دي وروره خپل حساب ده نور دا قانونونه نسته امنیه کوی شو که بد وایم ته ووایه ښځه خدای دې رحم وکړي نو څه وظیفه وکړو ورته وسته لاره راوښیه ووټ څه رقم ووټ ولا که پوهېږو په ووټ دا څه رقم ووټ ده د مسافرو ډزمارو کیسه ده د ډزونو کیسه ده او که څنګه دا مسافرین راټول شوي یا والي بل قومندان مسافر هغو ته مونږ ډزمار کله وي پاکستان کې درځي ښه خبره کوي الله دې غیبي رحم وکړي و ټول ښه خلک یو دغه وسله والا خلک له شر و فساد کې